سلام. په خپل کور کې د مخ پوستکی داسې سپین کړئ لکه د 14 سپوږمۍ، صرف په 2 شیانو باندې. درنو دوستانو، په یوه نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ او د صحت په کلوي کې به نغښتي وئ. درنو دوستانو، په نوي او طبیعي ډول سره تاسو اوس کولی شئ چې په خپل کور کې د مخ پوستکی داسې سپین کړئ چې تاسو به هم ووایئ چې دا څه دي. درنو دوستانو، هیله ده چې طریقه ښه زده کړئ او د دې زده کړې لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ډیره اسانه او ښه طریقه ده او په نتیجه به یې خپله هم بیا پوه شئ کله چې تاسو دا استعمال کړئ. دوستانو، د ویډیو د شروع کېدو مخکې یوه غوښتنه درڅخه کوم. چا چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نو ښه ده، خو چا چې نه دی سبسکرایب کړی له هغوی هم هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. طریقه یې په دې ډول ده چې تاسو به اول 2 دانې شیان پیدا کړئ، 3 دانې توتي زمیني او همدارنګه 1 دانه د چرګې اومه هګۍ. پخه به نه وي، البته ایمه به وي. دا 3 دانې توتي زمیني به تاسو ښه مایده کړئ. په چاقو باندې به یې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې کړئ. توتي زمیني تاسو اوس چې په عکس کې ګورئ دا ډول شی دی. نو له دې وروسته به تاسو د چرګې هګۍ چې اومه به وي، پخه به نه وي، دا به سپینه کړئ او د دې څخه به هغه سپین د چرګې سپین چې کوم دي هغه به هم یو لوښي ته یا کاسې ته یو ځای د توتي زمیني سره ور واچوئ. یعنې 3 دانې توتي زمیني او 1 د چرګې هګۍ، خو د چرګې د هګۍ سپینه برخه به یې ور واچوئ او زیړ به ترې وباسئ. دا مو کله چې ور واچول نو دا بیا ښه سره میکس کړئ. مایده به یې کړئ د توتي زمیني برخې او همدارنګه د هګۍ برخه چې ښه سره میکس شي. او له هغې وروسته به تاسو کوشش وکئ چې د توتي زمیني څخه هم یو څه اندازه اوبه راوځي په میکس کولو او د فشار په واسطه، او همدارنګه د هګۍ سپین خواصې هم اوبه دي. نو له دې وروسته به تاسو دا ښه سره میکس او بیا به د هګۍ سپین او د توتي زمیني څخه چې کومې اوبه راوتلي دي دا خو هلته هم سره میکس شوي وي، دا به تاسو ترې راوباسئ او دغه غټې برخې چې د توتي زمیني پکې موجودې وي دا به همداسې پرېږدئ. نو کله مو چې تاسو دغه اوبه ترې راوباسلئ د توتي زمیني او د هګۍ سپین اوبه دا مو ترې راوباسل، تاسو به دا په یو لوښي کې واچوئ او دې باندې به تاسو بیا خپل مخ، یعنې دا اوبه به تاسو په خپل مخ باندې وهئ. آرام به یې ورباندې وهئ لکه څرنګه چې تاسو صابون یا بل څه ورباندې وهئ یا کوم کریم ورباندې وهئ. نو انشاءالله تاسو به خپله هم په نتیجه کې پوه شئ او ډېره ښه نتیجه ورکوي. دا عملیه به تر 2 ورځو پورې مسلسل وکړئ، تر 10 20 یا 13 ورځو به یې مسلسل وکړئ. انشاءالله چې ستاسو د مخ پوستکی به ورسره ښه صفا سوتره او سپین وځلیږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او له معلوماتو مو څه زده کړي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.